د چا چې په سر باندې درد دی کنه دا غي د پاره تاسو ته یو مجرب عمل خیمه دا عمل تاسو کوئ ان شاء الله چې کلم تاسو په سر درد دی نو دا یو څو ټکی چې تاسو ته خیمه معمولی غونته مختصر غونته ټکی دی دا به تاسو یو سپین کاغذ راواخله سپین کاغذ او په هغه باندې به تاسو بالپن براواخله او تاسو په هغه باندې اولی کې دال میم او ها دا گول ها نه دا دال میم ها دا بولی کې او وسره دا حروف تهجی چي دي دال میم ها او بیا میم لام او گول ها دا شپږ حروف به صرف اولی کې ها دا شپږ حروف چې تاسو اولی کې نو دا چې کله تاسو په سپین کاغذ باندې لیکه نو دې سره به تاسو شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم په خپل بوای او وسره به سوره فاتحه وای الحمدلله رب العالمین چې دا ټکی تاسو تر رسول لیکه کنا چې دا هغه نه مخ کې تاسو دا بسم الله او سوره فاتحه هم ختم کړي دا شپږ ټکی به خه مزیدار اولی کې په سپین کاغذ باندې او بیا دا سپین کاغذ بر واخله او دا بر تعویز په شان بن کې او د تعویز په شکل کې چې بن کې نو بیا یو کپڑا کې یا دا ربڑ وغیرہ چې کمی پاغه کې به اوتړي او دا سه په سر باندې به اوتړي ک کپڑا یې سپین ربڑ ډیره بهتري په سر باندې به اوتړي ان شاء الله چې تاسو د سر هر قسم دردي غنا کاغه نیم سيري کاغه عام دردي ان شاء الله بس تاسو یو 15 منټه بسم له او دا په سر باندې اوتړي چې تاسو را پاسه ان شاء الله تاسو د سر درد به الله ټیک کړي او دا دونه مجرب وظیفه ده چې دا په کال کې مونږ سره یو مرګرو اکثر به په سر باندې درد راته نو اغه ته یو بزرگ دا وظیفه خولې وجه دا د مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په مجرباتو کې راځي دا وظیفه دا غیره مجربه وظیفه ده نو تاسو ته دا حروف تهجی چې کوم دي دال میم ها دا گول هانی دا درې حروف تهجی دا شو او میم لام ها درې دا شو دا شپږ وانه به اولی کې او لیکلو ټیم کې به بسم الله الرحمن الرحیم او الحمدلله سوره فاتحه چې دا لیکل څنګه لیکل تاسو ختموي چې تاسو دا بسم الله او سوره فاتحه هم ختمه کړي بس او به لیکه په سپین کاغذ بن به کې په کپڑا کې او په سر باندې به اوتړي او 15 منټه به صرف دا سر کې او سترګې په پټ کې ان شاء الله تاسو د سر درد با الله دې سره بالکل مکمل ټیک کی